الله د اسباب خودري دي په دې سره چې د انسانانو دا عزت په محفوظ شي. الله رب العالمین وایي چې زنانه د کور کې ایثار شي. غیر مسلم کفار وایي چې بشري حقوق دادي چې زنانه دروځي. په کار دا چې انسان د نظر حفاظت وکړي. قران کریم کې الله وایي وقرن فی بیوتکن، ای زنانو تاسو په دې کورونو کې کېنئ، کورونو نه مروځئ. او روایت کې راځي زنانه د کور نه وځي او چیرته وځي وليخرجن شعثه تفلا، دا دې په خیرونو جامو کې وځي او په داسې مقدار د زنانه د کور نه وځي چې بالکل د چا پام دې نه وروړي. ځکه حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و چې کله زنانه د کور نه وځي استشرف الشیطان، شیطان راځي په دې باندې اندازې بو زینت کیږي. کاغه چیرته درنګ نه تور ولي نه خو لیکن د خلکو ته شیطان سي او بلبل اخکار کی. هغه شیطان دا قصه کوي د خلکو ته چې په دې ګناه کې واقع شي. او کومه زنانه په زیبو زینت کې وته لا پټه ولډال کې بار دوته لا دغه عاقبت اوري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه زنانه چې په کور کې خوشبو ولګي، عطر ولګي او بیا د کور نه راوځي او په یو مجلس باندې د اخیره شي، په یو مجلس باندې د دې زنانه د عطر بي ورشي فهي كذا وكذا. او بل حدیث کې بعینه د سره راغلي چې دې زنانه دومره ګناه وکړه دا چې په زنا کې واقع شوی وای. نو فکر دا چې زنانه کله د کور نه وځي نو داسې مقدار او داسې انداز کې دی وځي چې بيخي هغه له چاته توجه نه وروړي. تاسو وګورئ اکثر به یو سړی ډېر تهجد گزاري، د مونږ پابندي به کوي، نیک عمل سړی به، خو لیکن ښځه به د یهودو او نصارو پیشنونه کوي. نو چې د قیامت پر ورځ دا ښځه جهنم ته روانه طالب خوند درکې. تاسو وګورئ اکثر په دې کورونو کې دا زنانه لاس بنینځي، خپې بنینځي، مخ بنینځي، ته د پیر بابا ملنګان دي. خو لیکن چې چیرته په ووم کلي کې واده دا به داسې ځان جوړ کړي. قرآن کې الله وایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، الله وایي زنانو ته الله وایي چې ګوره د جاهلیت په شان مه وځئ. جاهلیت کې به زنانه څنګه وتلې؟ امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي وایي ګریوانونه به یې ښکاره کړه، مټې به یې ښکاره کړې، اختان به یې ښکاره او دا زنانه به د کورونو نه وتلې. قرآن کریم کې الله حکم راولېږه چې خپل زینت ډول ډول مخ کار کوي مگر خپل خاوندانو دغه خلکو ته ښکار کوي. ولیکن د کور نه بار زنانه لا ناروا دي چې د خپل زیب او زینت بار ښکار کوي. د سورۃ نور کې به الله بل حکم راولېږي ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. زنانه له پکارداري چې دا په خپل قدم اخلي دا تیز نه اخلي، خپل نه وای ځکه چې د دې لپاره چې د دې داسې زیب او زینت کوم ډول ډال دي چې دا ښکار نشي. او به الله وای وتوبوا الى الله جميعا، اے مسلمانانو الله ته توبه وباسئ. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا مؤمنانو دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ الله ته توبه وباسئ.